ژوند یو هغه جګړه ده که چیرې تاسو غړنده لوبه پکې ولوبوئ خپله یو کمزوری لوبغاړی واوسئ نو د هغه لوبغاړو تر پښو به لاندې سئ چې هغو په 100% انرژي دې لوبې ته راغلي که ته مثلا یو لوبغاړی خپل ځان فرض کړه د منډې وهلو یو لوبغاړی که چیرې ته په 100% انرژي سره کوشش وکړې خو بیا هم ناکامه سې نو پروا نه لري نو هېڅ خبره نه ده ځکه تا خپل کوشش کړی خدای به نه یې غوښتلی سي ته کامیابه سي خو که چیرې ته کوشش ونه کړې نو ته مخکې له مخکې ځان ته دې دا اپشن ټاکلی سي ته به ناکامیږي خو که چیرې ته کوشش وکړې نو دا معلومه ده چې ته دوه اپشنه لري کامیابي او ناکامي که چیرې 100% کوشش وکړې نو دا معلومه ده چې ته به تر بریا رسیږي خو دلته یوه خبره مهمه دا ده چې ته باید هیڅ ورځ هم له لاسه ورنه کړي هیڅ ورځ هم ځکه چې ممکن ځینې ورځې د تا د بریا لپاره ټاکل سوي ورځې که چیرې مثلا ته مریض یې یو خپلوانو کره تللی چکر یې واده یې هر څه په هر حالت کې باید د تا خپل هدف باید څنګه په زړه خپل هدف ته باید متوجه ځکه چې خپل هدف همدا ستا هدف که چیرې ته لاسته راوړي کوم خلکو ته چې ته اوس واده ته ورغلی د کوم خلکو په مېلمستیا کې ست ناستې سبا به دوی په هسکه غاړه ستا دې مېلمستیاو ته هم راځي خو لومړی باید ته خپل ځان ته اهمیت ورکړي او دا باید ومنې دا باید درک کړي چې ته د یو نارینه په توګه دې دنیا ته سې راغلی یوازې د دې لپاره نه یې راغلی چې ته ښځو ته ودرېږي همدارنګه جرق ووهې یا هم د مثل تولید وکړي اولاد راوړي یا هم خپل ځان ډک کړي د حیوان په څېر خالي وخوره وڅښه څمله نه ته باید مسؤلیت منونکی واوسې د مسؤلیت د منلو لپاره لومړی کار داسې ته باید نظم ولري دوهمه خبره داسې ته باید د نظم په دا کوم نظم چې ته لرې د هغه باندې باید عمل وکړي او ځان ته د دروغ ویل نور بس کړي په نورو باندې پړاو راچول نور بس کړي او دا ومنې چې شتمني د پیسو لاسته راوړل مالي ازادي اوس مهال یوازینی مسؤلیت زما ده چې زه باید مالي ازادي کې ځان یو ځای ته ورسوم د هیڅ چا کار هم نه ده مور پلار ټولنه خپلوان په هیڅ چا باندې هم باید دا مسؤلیت ورونه چې دا پړاو ورونه چې د هر څه مسؤله یوازې ته یې د هر څه هغه کوم مسؤلیت چې تا ته راجع کېږي هغه ټول په 100% مسؤله ته یې نو هېڅکله هم د خپل ځان پړه په نورو باندې مه وراچوه او د یو نارینه په څېر باندې ژوند کول زده کړه ځکه که چیرې په صحیح ډول ونه لوبېږي دا دنیا کې به ته تر پښو لاندې سې